څنګه بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسې ګوره چې کله تاسې رالاستئ ورډ مراخلاص کوئ یوه طریقې سره نه یو طریقې سره مراخلاص کوئ پرون تاسو ډېرې زیاتې طریقې وویلې د ټول طریقو څخه په دوې طریقې زده شوي هغه دوی درته مهمې دي صحیح ده حتمي ده چې دا ټول به تاسې زده کوئ خو صرف مې دې لپاره درته استعمال کړی چې آینده کې کېدای شي تاسې دغه شیانو سره مخامخ شئ او بیا درته لږ اسانه وي چې دغسې یو کار شته نو موږ به راسو دا پروګرام چې کله تاسې راخلاص کړئ ګوره دا پروګرام چې په دې شکل سره خلاص کړئ د 2013 هغه 2010 افیس نه را په دې خوا یا 2013 نه مخ خوا لوړ چې ځي دوی ټول چې ته راخلاص کړې لومړی تاسو ته انټرفیس درکوي څه درکوي انټرفیس یعنی د اصلي انوایرمنټ چې د اصلي چاپېریال موږ پکې کار کوو د هغه تر مابینځ دغه یوه پرده راسره کړي صحیح ده چې دا راځي اول سر کې لکه دا تاسو دلته یې وینئ ګوره چې دې کې لومړی ورډ راځي ورډ ستاسې د پروګرام نوم دی چې تاسو کوم پروګرام د افیس نه راخلاص کړئ او دغه شکل سره لاندې چې دی لاندې جریان تاسو وینئ دا ستاسې ریسنټ اسنادونه دي چې نږدې وختونو کې تاسو کوم اسنادونه یو وارې جوړ کړي یا خلاص کړي زړه اسنادونه دې ځای کې درته ذخیره کوي او دلته چې دا دی زموږ بلینک ډاکومنټ دی زموږ اصلي جریان همدغه دی چې موږ روز کې بیا دې کې بحث کوو او بل دا چې دلته د دې خواته چې تاسو کوم جریانات وینئ دا بیا ټول د دې پروګرام ټیمپلیټس یادېږي څه یادېږي ټیمپلیټس یادېږي یعنې مخکې نه مخکې چې د کمپنۍ لپاره کومې ورقې جوړې شوي وي هغوی ته موږ تاسې ټیمپلیټس وایو نو موږ راځو دلته په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک وکړو کله چې په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک وکړو دغه ستاسې د پروګرام هغه اصلي انوایرمنټ دی اصلي چاپېریال یې همدغه دی چې موږ ورڅخه بحث کوو د ورځو تېرېدو سره وخت تېرېدو سره بیا موږ ټول د دې څخه بحث کوو صحیح ده ډېر سمسر په خلاص ترې پسې سم مزه یې نشته دغه سکرین بیا چې کله تاسې راسئ ګوره دې پروګرام ته چې کله تاسې رالاست که چېرې تاسې غواړئ چې کله چې زه ورډ پروګرام راخلاصوم باید ما ته مخکې له مخکې همدغه ورقه راکړي هغه انټرفیس څه کوو هغه اضافي شی راغلی دی نو دې لپاره به داسې یو کار وکړئ چې شوکت لا فایل ته به راسئ په فایل کې به اپشن ته راسئ په اپشن کې به دلته آخر کې د شو د سټارټ کوم دیس اپلیکیشن سټارټ کوم چې مارو بس دا به وکړئ کله چې ته اوس آینده کې دا پروګرام راخلاصوې نو هغه به تاسو ته انټرفیس نه راوړي چې راخلاص کړئ نو به تاسو ته څه درکوي ستاسې اصلي انوایرمنټ به درکوي ستاسې د پروګرام اصلي چاپېریال به درکوي چې تاسو په کې کار کولی شئ دغه شکل سره که چېرې راسه دا ویسم هغه سي ډي ام پکې ده صحیح او بل چې کله تاسو راسئ ګوره په دې جریان کې بحث دی ذکر یو که چېرې تاسو فایل ته راسئ اپشن ته راسئ او دوباره دا ورته چک مار کړئ دا وکړئ کې دا هر پروګرام همداسې دی ایکسل کې پاور پوینټ کې ټول کې دغه شی راغلی دی بیا نو که ته دا پروګرام بند کړې او دوباره دا پروګرام راخلاصوې څه ده نو بیا تاسو ته بیا هم انټرفیس درکوي سم په خلاصو بل چې کله تاسو دلته راسئ په دې باندې کلیک ونیسئ نو دې کې بحث زموږ چې نن شروع کړي بیا هم یو تعداد نظري درس جوړېږي صحیح ده چې زه به دغه پروګرام په د اصلي چاپېریال باندې درته بحث کوم د ساحو نومونه درته اخلم د دې په خاطر چې آینده تاسو نور پروګرامونه د افیس څخه نیسئ ټول کې به همدغه یو شی وي صحیح ده کله چې تاسو دې پروګرام ته رالاست اول دغه ځای کې چې تاسو دا درې بټنه تاسو وینئ دې ته کیپشن بټن وایي څه ورته وایي کیپشن بټن ورته وایي یا کنټرول باکس ورته وایي چې دا ټول په یو حالت کې نه دي یا یو شان کار نه کوي نو ځکه موږ ورته څه وایو کیپشن ورته وایو یا کنټرول باکس ورته وایو موضوع باندې مثال خلاصو او د دې څخه وروسته تاسو دلته یو بټن بل پروت عملي کوو بیا وروسته صحیح ده صرف نامګزاري یې اخلو چې دې ته موږ تاسې رایبون ډسپلی اپشن وایي دې بټن ته موږ تاسې څه وایو رایبون ډسپلی اپشن وایي تاسو ورته ودرېږئ خپله نوم راځي ورپسې بټن چې راغلی دی دې ته مایکروسافټ ورډ هیلپ بټن وایي چې بیا موږ د وخت تېرېدو سره دې سره استفاده کوو د دې څخه او بل تاسو ته داسې مچ تاسو وایئ دې ته ډاکومنټ دې ته ټایټل وایي اصل کې څه ورته وایي ټایټل ورته وایي یا هیډلاین ورته وایي یعنې د عنوان ځای عنوان چې تاسو وایي جوړوي دا اسناد یا کوم اسناد تاسو راخلاص کړئ دغه ځای کې هغه عنوان راځي او دې سیمې ته کسټمایز کویک اکسس ټاګر وایي دغه ډسپلی دغه ځای کې ګور راغلی دی دې سیمې ته څه وایي کسټمایز کویک اکسس ټاګر ورته وایي هغه ستاسې فلاش راکړئ زه به هغه افیس ورته واچوم نور کار یې خلاص دغه افیس یې نو پاته دی افیس په دې کې وروسته څه شي په فلاش کې به نه وي مال زه به یې ور واچوم نو دې سیمې ته څه وایي کسټمایز کویک اکسس ټاګر ته یعنې تاسو په خپله خوښه بیا دا شخصي کولی شئ چې دا بیا موږ سره کوم شخصي کوو هغه سره بیا وروسته بحث وکړو صرف یې تاسو اوس لفظ معنا زده کړئ دونې خلاص ډېر بخښه وکړئ زه دغه یو شي دغه فلاش ته واچوم چې بیا دا وخت نیسي
نو 14 اخیست درکړم که 14 صحیح ده دغه 14 اوس موږ فعلا اخیستی دی نو اول به درته دا شی درکړم صحیح ده راځو خپل موضوع ته راځو نو کله چې راسي د دې څخه وروسته د دغه هم نه واخله هم نه یا فایل نه بیا زه تر ویو پسې تاسو کوم جریان لرئ دې ته څه وایي دې ته ټیبز وایي څه ورته وایي ټیبز ورته وایي اکثر دوستان دې ته اوس هم مینیو وایي مینیو خو لیست ته وایي چې راخلاص کړئ یو لیست باندې راخلاصي نو دا خو لیست نه جوړېدا پرته دې کې هر شی اوس کلیکوي هر شی چې په دې کې اوس ته کلیکوي هغه تا ته یو جدا لیست راوړي او یو بیل لیست درته راوړي نو دې ته موږ تاسو چې وایلی سو دې ته ټیبز وایلی سو ټیبز مجموعه ده او ټیب یوه دانه ته وایي صحیح ده دا بیا اوس درته په ثبوت رسوم چې ولې ورته ټیب وایو دا هغه څه چې کله تاسو راسي په هر ټیب کې داخل بیا ګروپونه دي ګوره لکه کلیبورډ دی فونټ دی پاراګراف دی سټایل دی ایډیټینګ دی یعنې طبقه بندي غوندې جوړ شوی دی دا پروګرام صحیح ده هره طبقه د دې جلا ده او ځان ته خصوصیات لري یعنې هر ګروپ یې ځان ته جلا دی ګروپ جوړ شوی دی د دې په خاطر چې تاسو ته پروګرام اسانه شي دا هغه څخه وروسته چې تاسو انسرټ ټیب ته راسئ ګوره انسرټ ټیب هم داسې جریان دی صحیح ده بل چې کله تاسو راسئ ګوره دې څخه وروسته په ګروپونو کې داخل وي دا تاسو دا کوم تصویرونه چې بعض تصویرونه لري بعض صرف د هغوی هغه نوم راغلی دې ته کمانډز وایي چې ورته وایي کمانډز دا نور هغه اشکال دي هغه اجزاوې دي د پروګرام چې هغه امر کوونکي دي هغه نور چې کوي وظیفه اجرا کوي چې موږ کله د هغه څخه استفاده کوو د دې څخه وروسته دلته ګوره یو خط کش راځي چې دې ته ټاپ رولر وایي چپ طرف کې یو خط کش جوړېږي د دې پروګرام چې هغه ته لیفټ رولر وایي چپه خط کش او دغه سپینې صفحې ته یې ډاکومنټ وایي تاسو ګوره ټایټل کې دلته وینئ که نه ډاکومنټ د سپینې صفحې ته څه وایي ډاکومنټ ورته وایي یا ځینې موارد کې ورته سافټ شیټ وایي سپینې صفحه نه ده دې ته سافټ شیټ وایي بل پروګرام کې بیا فرق کوي هغه ته بیا جلا نوم کړي ځان ته پورټ پروګرام کې دې ته ډاکومنټ یا سافټ شیټ ورته وایي بل چې کله تاسو دلته څنګ کې راسئ داسې یو ولاړ لاین چې د دې په مرسته باندې موږ صفحه کښته او پورته وړای شي چې دې ته ورټیکل سکرول بار وایي څه ورته وایي ورټیکل سکرول بار او لاندې چې تاسو دغه پایه وینئ دا شنه پایه چې دلته تاسو وینئ چې دا مختلف وظایف ترسره کوي دې ته موږ تاسې سټیټس بار وایو څه ورته ویلی شو دې ته سټیټس بار ورته ویلی شو نو دې ساحې ته موږ تاسې سټیټس بار وایو خو په هر صورت بل لازم موږ تاسې ګوره دا شیان باندې بحث وکړو اوس به دا درسره عملي کړو چې دا اوس شو چې موږ تاسو بحث باندې وکړئ صرف اول نمګذاري زده کړه دې ته تشویش مه کوئ د دغه ساحو نومونه هره ورځ تکرارېږي نو تاسو به بیا ورڅخه صحیح زده کړه کولی شئ په دې کې اول دا بټن خو تاسو پېژنئ چې کله زه دا پریس کوم نو پروګرام زما سره څه کوي مکمل بندوي چې موږ دغه ساحې ته کیپشن بټن ووایو لکه څه وایي د دې درو بټنو مجموعې ته او دا هر یو لکه کلوز دی میکزیمایز یا ریسټور ډاون چې ورته وایي او مینیمایز درې سره هر یو ځان ته بیل نوم لري دا کلوز دی دا ریسټور ډاون دی او دا چې دی مینیمایز دی که دغه میکزیمایز یا ریسټور ډاون زه کلیک کړم زما پروګرام نیم حاله کوي ولې که 2 مارې په دې باندې کلیک نشم پروګرام څه کوي پوره کوي پروګرام دریم بټن چې تاسو وینئ دې بټن ته موږ تاسې مینیمایز وایي مجموعه د دې مجموعې ته کیپشن یا کنټرول باکس وایي ولې هر یو بیا ځان ته نوم لري ته پوینټر ورته ودرېږي د هغه خپله نوم راځي کله چې په دې بټن باندې ته اوس کلیک ونیسئ دا پروګرام څه کوي دا نیم حاله کوي پټوي او کله چې دوباره په دې باندې کلیک نیسئ دغه شیان هغه به څه کوي دا ښکاره کوي سر په خلاص په دې باندې او بل چې کله تاسو ته راسئ ګوره په دغه شیان باندې سر خلاص شو بحث مو تر کوم ځای رسولی څه د دې شیان موږ عملي کوو کله چې تاسو ته راسئ ګوره رایبن ډسپلی اپشن ته چې کله راسئ په دې کې اول وایي اټو هایډ ریبن کله چې موږ دا حالت واخلو زموږ د پروګرام ټول مواد پټېږي بلکې دلته یو اټو حالت راغلی یو اتومات حالت راغلی لکه څرنګه فرض کړئ چې موږ یو شی نوشته کوو که غواړو چې په دې کې تغیرات راولو تاثیرات راولو نو څنګه به هغه کمانډو ته هغه ځای ته ورځو نو موږ تاسو دلته راسو په دې درو ټکو باندې به دا رقم کلیک ونیسو نو موږ ته به هر څه را پیدا شي
موږ پټ کړی و ولی دا یک بار مصرف دي سره کنه یک بار مصرف دي یعنی که ته اوس دلته د چیز څخه استفاده وکړې هغه خپل فعالیت یا خپل وظیفه اجرا کړې خو چې لاندې کلیک وکړې دا اتومات شي کېږي پټېږي او که چېرته موږ راسو په دې باندې کلیک وکړو موږ ورته وایي چې شو ټیبز ته یوازې ماته څوک وښیه ټیبز راوښیه نو ماته به یوازې څوک راوښیي ټیبز ګوره ما مخکې تاسو ته ویل چې دا مینوګانې دي دې ته چې وایي ټیبز ته وایي اوس په ټیپ کې داخل دا مواد ګوره په اتومات شکل سره دي اوس هم یعنی که دلته کومه وظیفه یا کوم هغه هدف دې واخیستی چې لاندې کله کلیک ونیسې نو هغه اتومات شي کېږي پټېږي ولې که تا دې باندې کلیک ونیسې او ورته ودې ویل چې شو ټیبز ان کمانډ نو بېرته به کوم حالت ته راسي دا خپل پخواني حالت ته به راسي ستونزه په دې کې نشته بل دلته راځو دلته وایي مایکروسافټ ورډ هیلپ دا د ورډ پروګرام یو هیلپ دی یو کومک دی لکه استاد وي چې تاسو په تیر دوسو کې په شی باندې نه یاست پوسوي یا مخکې اوس وایاست تلاش کوئ معلومات کوئ ترلاسه کوئ معلومات ترلاسه کوئ نو دې څخه کومک اخلئ دا به درته آفلاین معلومات درکوي د خپل ځان نه دلته راځئ کلیک نیسئ ته ورته وایي چې زه په مخکې درسو باندې په کاپي باندې نه پوهېږم دا کافي نه دی دا کاپي یا فرض که په دې کټ باندې نه پوهېږم کټ چې ته وایي دغه پرې کول دا اول دا غچي چې بیا اوس راځي سبا کې موږ درس جوړېږي کله چې په دې باندې کلیک ونیسئ تا ته وایي وای دغه شی چې دی دا ګوره دا په هوم کې دی او کلیبورډ کې دی که په دې باندې کلیک ونیسئ ګوره دې پاک باندې پوره تفصیل درته نشته کړی وای دا په هوم ټیپ کې دی په کلیبورډ ګروپ کې دی او کټ چې دی نوم دی که بیا هم ته نه پوهېږې نو لوک فور دیس آیکن په دغه آیکن پسې وګرځه سم خلاص په دې شی باندې مور اباوټ کټ د کټ پاک باندې اضافي معلومات نور داسې دې شارټکټونه ده شان سم خلاص په دې باندې د مخکینی درسو د هر شي نوم ورته صحیح سالم ثابت ولیکه د هغه پاک باندې تاسو ته انګلیش او انګلیش د هغه استعمال د هغه معلومات درکوي د هغه رقم دلته ګوره دې سایت ته مو تاسې کسټمایز ټول بار ویله راځي مهرباني په دې کې ځینې مواد دلته مو راځي ګوره چې چک مار اچو هغه چې کېږي را پیدا کېږي دا ډېر زیات کمالونه دي چې بیا د وخت په تېرېدو سره موږ دې څخه چې کوو استفاده کوو ګوره ولې دا چې دي دا زه اوس نه درته وایم چې دا هر یو شي دی یو څه وظیفه اجرا کوي ځکه هغه چې کله تاسو فایل ته راورسېدلاست په فایل کې دا ټول شیان تاسو مطالعه کوئ وایستې چې دلته مو ویله هلته مو خپله سر باندې خلاصېږي ماسې دلته دون زده کوي چې کله دلته موږ تاسې راست دې څخه چا څخه چکمار باسو هغه پټېږي او چې چا ته دلته له دې څخه چکمار اچو هغه څه کېږي هغه را پیدا کېږي دا یو تعداد مواد دي معلومات دي هغه مواد هغه معلومات چې موږ هر ورځ سره مخامخ کېږو او په خپل ورډ پروګرام کې به استعمالو نو هغه شان دي او دا څه پروسه نو چې بیا موږ تاسو کله شروع کوو یا فایل کوو دلته لومړی فایل باندې شروع نه کوو ځکه په فایل کې داسې اکثریت مواد راغلي چې هغه لږ تاسو ته ګران تمامېږي او د مخکني درسو سره رابطه لري نو ښه خبر دا ده چې اول کې زه تاسو ته د چا څخه دا شروع کړم د هوم څخه دا شروع کړم چې کله تر پایه پورې ورسېدلاست بیا په فایل باندې موږ آخري بحث کوو که څه هم فایل دلته سر کې راوړی دی خو ولې ویل کېږي په آخره کې صحیح ده نو موږ به شروع د چا څخه کوو د هم څخه به یې کوو او وخت فکر کوم نن مو سره پوره شو سبا کوشش وکړئ لږ څه وخت سره راسئ زه به ورته مخکنی صنف ته کړم نو لس درس ډېر وایي